نن سبا چې په دنیا کې د چا نه هم تپوس وکړي چې لکه په څه حالت یې خامخا به ورته وایي چې زه بیمار یم، خامخا به ورته وایي چې زه یاره ماته پریشاني ده، خامخا به ورته وایي چې یاره زه فقیر یم، محتاج یم، غریب یم، خامخا به ورته وایي چې یاره روزګار کاروبار مې نشته دی. د دې د حل لپاره نبی علیه صلات وسلام یو اسانه وظیفه ښودلې ده. په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اکثروا من قول لا حول ولا قوة الا بالله. تاسو د لا حول ولا قوة الا بالله ډیر وی ولی فانها من کنوز الجنه، دا د جنت د خزانونو یو خزانه ده. او فانها تدفع 99 بابا من الضر، دا د انسان نه یو کم سل دروازې د ضرر او د پریشانو د انسان نه دفع کوي. ادناها الحم والفقر، د ټولو نه کمه دروازه هغه غم او فقر دی. موږ او تاسو ته خو د ټولو نه غټ کار پریشانی ښکاري او دارنګې غم ښکاري او دارنګې قرض راته ښکاري او فقر راته ښکاري، خو نبی اسلام دا د یو کم سل دروازې د ضرر دفع کوي. د ټولو نه کمه دروازه پکې دا پریشانی د پریشانی او نن موږ او تاسو پریشانو لیونی کلیو، موږ او تاسو نن قرضونو فقر او غریبو لیونی کلیو. رسول الله اسلام وایي دا د انسان نه یو کم سل دروازې لا حول ولا قوة الا بالله، دا د انسان نه یو کم سل دروازې د ضررونو دفع کوي. د ټولو نه کمه دروازه پکې د څه شي ده؟ هغه د پریشانو ده، هغه د فقر او د محتاجۍ ده. موږ او تاسو چې څومره بیماران دي، هر چاته که هر څه بیماري ده، هر قسمه مشکلات دي، د ټولو نه اولني اذکار دي د رسول الله اسلام چې کوم مسنون اذکار دي، دا دعاګانې دي، مسنونې دعاګانې چې دې سزا نه عادت کړو انشاءالله دا پریشانۍ، دا مشکلات، دا غمونه، دا تکلیفونه، دا ذهني دباو، دا ډپریشن، دا ټول مشکلات چې دي دا به الله پاک زموږ او تاسو نه ختم